په وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې داسې راپورونه خپریږي چې ګواکې د علومو اکاډمۍ لخوا د افغانستان یو شمېر مشهور او مشران څېړونکي د علومو اکاډمۍ له غړیتوب او اړوندو دندو څخه ګوښه شوي دي. په دې کسانو کې څېړنوال حبیب الله رفیع، څېړنپوه زلمی هیوادمل، څېړنپوه دوکتور خلیل الله اورمړ، پوهان مجاور احمد زیار او څېړنپوه نور محمد سهیم شامل دي. دا چې دا راپورونه تر کومه حقیقت لري، د افغانستان د علومو اکاډمۍ د بشري علومو مرستیال سرمحقق دکتور محمد علم اسحاقزی په اړه داسې وایي. باوجود دې چې موږ دا ډېر مشران او ډېر ښه کدرونه دي، دې ته موږ اشد ضرورت لرو. موږ د علومو اکاډمۍ د ضرورتو پر اساس باندې دغه درې واړه محترم شخصیتونو ته موږ پیشنهادونه وکړو چې تاسې دلته ګورئ چې د البته زما لخوا پیشنهاد شوي او محترم رئیس صاحب اکاډمي دا یې منظور کړي ده او شورای وزیران ته استول شوي دي. په دې برخه کې هیڅ ستونزه وجود نه لري او هر څوک چې په دې ارتباط باندې کوم مسایل مطرح کوي زه فکر کوم دا به د حقیقت څخه لرې خبره وي. د نوموړي په وینا که څه هم یادو استادانو له تقاعد وروسته خپله 15 کلنه دوره پوره کړې او د مامورینو او استادانو د قانون له مخې نشي کولی بیا ځلې قرارداد وکړي، خو د اکاډمۍ د لزومدید او د دوی د موثریت پر اساس د افغانستان د علومو اکاډمۍ د بشري علومو معاونیت د یادو استادانو د کاري مودې غځولو غوښتنه کړې چې د علومو اکاډمۍ د مشرتابه لخوا منظور او دوی به په علومو اکاډمۍ کې عملا خپلې علمي او تحقیقاتي چارې پر مخ وړي. باوجود دې چې دوی 15 کاله خپل د ماموریت دوره تیره کړې وه، د تقاعد البته ورسره بالمقطع قرارداد شوی و، د علومو اکاډمۍ لازم ولیده چې دوی ته بیا هم پیشنهاد ورکړي تر څو چې د علومو اکاډمۍ کې دوی خپل هغه تحقیقي بهیر ته څرنګه چې لازمه ده کما فی سابق ادامه ورکړي. ښاغلی اسحاقزی ډاډ ورکوي چې د افغانستان د علومو اکاډمۍ په هیڅ صورت خپل ظرفیتونه له لاسه نه ورکوي او دغه مشران کدرونه چې کلونه یې د افغانستان په علومو اکاډمۍ کې آثار لیکلي، علمي او تحقیقاتي پروژې پلي کړي، د افغانستان علومو اکاډمۍ دوی ته اشد ضرورت لري او چمتو ده چې په خپله کاري پروسه کې یې له ځان سره شریک کړي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ خپل ظرفیتونه هیڅ وخت د لاسه نه ورکوي او دغه مشران کدرونه چې په افغانستان په علومو اکاډمۍ کې په کلونو کارونه کړي دي، آثار یې لیکلي دي، علمي تحقیقاتي پروژې ترسره کړي دي، د افغانستان علومو اکاډمۍ دې ته اشد ضرورت لري او هر وخت د علومو اکاډمۍ دې ته تیار دي چې دوی په خپل کاري پروسه کې ځان سره شریک کړي او دوی ته هم وړاندیز ورکړل شوی دی چې باید په علومو اکاډمۍ کې د دوی دا کاري پروسه وغځول شي. سرمحقق دکتور محمد علم اسحاقزی وایي دا چې د څېړنوال حبیب الله رفیع روغتیایي وضعیت ښه نه دی، د افغانستان د علومو اکاډمۍ په هڅو او زیار د دې زمینه برابره شوه تر څو ښاغلی رفیع د درملنې لپاره بهر ته لاړ شي، خو زلمی هیوادمل او خلیل الله اورمړ عملا په اکاډمۍ کې خپلې چارې پر مخ بیایي او زموږ د یو شمېر استادانو د علمي څېړنو او پروژو لارښود استادان دي. زموږ هیوادمل صاحب همدارنګه خلیل الله اورمړ دلته رسما فعالا د زموږ د یو تعداد پوهانو او دانشمندانو دغه لارښود استادان دي، دوی عملا دلته کار کوي. زموږ هیڅ پروژه هیڅ تحقیقي کار د دوی د مشورې نه البته پرته پر مخ باندې نه ځي. د علومو اکاډمۍ د بشري علومو مرستیال دغه راز له رسنیو او یو شمېر کسانو غوښتي چې د رسنۍ او خبریالي اصولو ته په درناوي سره د بې بنسټه خبرونو له خپرولو څخه ډډه وکړي. یو دانشمن او یو پوه یو ژورنالیست باید دایما د ریالیزم د مکتب څخه باید پیروي وکړي. بعضې مسایل چې حقیقت نه لري دا د یو ژورنالیست د یو دانشمند سره نه ایجابوي چې دغه مسایل میډیا ته راوباسي. اول ښه دا دی چې موضوع او شی تحقیق سړی وکړي، بررسي باید وکړي، وروسته د تحقیق او بررسي نه باید تصمیم ونیسي او په میډیا کې د موضوع مطرح کړي.